بسم الله الرحمن الرحیم. ذهن افیشل یوټیوب چینل ته هر غلاس ملګرو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو له ډیفي وایلټ نه خپل باینانس ته پیسې ولیږو. دا ویډیو دویمه ویډیو ده د همدې ویډرا په اړه. دا ځکه جوړوم چې ډیفي وایلټ نه ډېر خلک مشکل لري، هلته وایلټ نه ویډرا نه کیږي. نو په دې ویډیو کې به تاسو ته یو نوې او ښایسته اسانه طریقه در وښیم چې په هغې سره موږ کولی شو د ډیفي وایلټ نه باینانس ته، ټرانس وایلټ ته، هر یو ته چې تاسو غواړئ پیسې ولیږئ. صحیح ده. دې دپاره به تاسو راشئ، اول به پلی سټور ته راشئ او پلی سټور کې به تاسو سرچ کړئ ټي پي وایلټ. صحیح ده. ټي پي وایلټ چې تاسو سرچ کړو دغه لاندې شین دویم اپلیکیشن چې دی ټوکن پاکټ وایلټ په نوم دی، دغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړئ، زه به اوپن کړم. صحیح ده. کله چې تاسو دا اوپن کړو دلته به تاسو آی هیف ان اکاونټ په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته مو چې کلیک وکړو دلته به تاسو راشئ بی ان بي سمارټ چین، باینانس سمارټ چین به تاسو انتخاب کړئ. دلته به تاسو دغه دویم اپشن ریکوري پریز انپورټ چې دی دا به ووهئ. ښه، په دې صفحه کې به تاسو هغه 12 جملې چې کله ډیفي وایلټ کې تاسو ته ما وښودلې وي هغه جوړېدو په وخت کې چې تاسو باید دا ځان سره ولیکئ، یو کاغذ باندې ولیکئ، ځان سره وساتئ. او ځکه چې هغه تاسو ریکوري پریز دی یعنې ریکوري ورډز دی چې هغې سره تاسو بیا بیرته خپل وایلټ چې دی هغه اکاونټ ریکور کولی شئ. که چېرې تاسو اپلیکیشن ډیلیټ شي یا څه مشکل پکې راشي که نه، نو یا بل موبایل کې تاسو خلاصوئ هغه 12 جملې چې دي هغه جملې به تاسو دلته پیسټ کړئ. صحیح ده. دا به تاسو پیسټ کړئ. ما خپلې جملې ولیکلې. دلته به تاسو لاندې وایلټ نوم ته راشئ. دې تاسو وایلټ نوم چینج کوئ، مشکل نشته، که نه چینج کوئ څه فرق نه کوي. زه به خیر چینج کوم. صحیح شو. په دې لاندې پاسورډ کې به تاسو څه ورکوئ. پاسورډ کې به تاسو ځان نه یو خپل پاسورډ جوړ کړئ کوم چې تاسو ته اسانه وي. زه به دې ته یو پاسورډ ورکړم. او په دې لاندې کې به هم تاسو خپل هماغه پاسورډ ورکړئ کوم چې تاسو په دې پاس کې ورکړو. دا پاسورډونه باید سټرانګ پاسورډونه وي او یعنی حروف هم پکې استعمال شي، دا لیکلو عادات پکې استعمال شي او علامې هم پکې باید استعمال شي. دلته به تاسو دغه لاندې چک مارک وکړئ دغه خانخلي او بیا به تاسو څه وکړئ دغه امپورټ وایلټ دغه شین خط باندې به کلیک وکړئ. منتظر باشئ ستاسو وایلټ به دلته راشي. دا صفحه موږ ته خلاصه شو. دلته به انډرسټوډ ووهئ. انډرسټوډ چې تاسو ووهلو دغلته به بیا تاسو دغه ضرب علامه ووهئ. ستاسو وایلټ چې کوم ډیفي وایلټ ته اتومات دلته ایډ کېږي. 100 روپۍ چې پکې وي هغه دلته ګوره راغلی. زه ځم بیا هم تاسو ډیفي وایلټ وښیم. دلته تاسو پیسې وګورئ، ګوره $108 دي په دې کې. او زه به تاسو ته ډیفي وایلټ هم خلاص کړم چې بیا تاسو اعتباري شئ چې په دې کې هم ما سره $108 به وي. په دې کې دا کله چې ورځ پوره شي یعنې کله ویډرا وشي هغه پیسې لږ وروسته دې ته ایډ کېږي. نو بیا به تاسو دغه ریفریش کوئ. کله چې ریفریش کوئ پیسې دې ته ایډ شي، ایډ شوي وي خو دلته راځي نه، ځکه دغه ډیفي وایلټ کې مشکلات ځکه ډېر دي چې د افغانستان دپاره اویلیبل نه دی. نو ځکه ځینې وخت مونږ وي پی این نه کنیکټ بیا کار نه کوي. ګوره وي پی این زما شاید کنیکټ نه وي، کنیکټ دی خو ډېر وخت یې شوی دی. زه دا بیا کنیکټ کوم او ریفریش کوم تر څو پیسې ما ته وښیي چې ما سره څومره پیسې دي پکې. وی پی این ډیفي وایلټ لپاره مهمه دی. کله چې تاسو ډیفي وایلټ نه پیسې نه ځي هغلته تاسو یو وی پی این نه وي کنیکټ کړی یا خواري مو ډېر زیاتې کړې وي، ډېر ټرایم کړي وي. ګوره دا د ایډ شو ما سره دلته هم $108 او دغه
پی پی والټ کې هم 0.0 دلته څو ریټ کته پورته کېږي، نو په دې خاطر باندې دغه سنټونه زیاتېږي کمیږي. نو اوس غواړو موږ د دې نه پیسې ولیږو. تاسو به راشئ ساده خپل باینانس ته به راشئ. باینانس ته چې کله راغلی تاسو به د دې ځای نه د لینک کاپي کوئ، د څه د BUSD لینک به تاسو کاپي کوئ. ته به ډیپازیټ ووهئ. یو طرفه VPN چې نه وي نو کار نه کوي، ډیش والټ کار نه کوي، بل طرفه چې VPN بیا باینانس ته مشکل جوړوي. نو زه به دا VPN دلته ډسکنیکټ کوم چې مشکل جوړوي. دلته به تاسو BUSD ادرس کاپي کوئ او نیټورک به څه انتخاب کوئ. نیټورک به BNB سمارټ چین انتخاب کوئ. یو ځل به راشم دغه سپاټ کې مجموع پیسې به تاسو وښیم 6.9 ګوره ریفریش مې کړو او ډېر زر د دې ځای نه رسېږي پیسې. ښه دلته به تاسو دغه سینډ اپشن باندې کلیک وکړئ، بیا دلته ټرانسفر ووهئ، بیا دلته هغه ادرس پیسټ کړئ. کله چې پیسټ کړو دلته به تاسو دغه BNB باندې کلیک وکړئ، دلته BUSD انتخاب کړئ او دلته به اماونټ ولیکئ. زه غواړم $7 ولیږم. صحیح شو. دلته به تاسو وکړئ، دلته به سلو انتخاب کړئ چې فیس هم بیخي کم راشي، چې خبره 0.0 فقط 4 سنټه به ووهي تاسو نه او کنفرم به کوئ. دلته به تاسو دغه علامه چک مارک بیا به کنټینیو ووهئ او دلته به تاسو کنفرم پیمنټ ووهئ. دلته به هغه پاسورډ ورکړئ کوم چې تاسو وخت ته هلته اکاونټ کې ورکړی او که نه هماغه پاسورډ به ورکړئ 2000 چې ورکړی و. پاسورډ به دلته ولیکئ، کنفرم به کوئ. دا د کنفرم شو، ریکویسټ وشو، ګور ریفریش مې ورکړو ډایرکټ پیسې سینډ شوې. دلته ما سره 101 پاتې شولې. اوس به زه لاړ شم باینانس ته. باینانس ته 1 دقیقه کې رارسېږي انشاءالله، مشکل پکې نشته دی. ګوره دلته یې ولیکل د ډیپازټ آف BUSD از ان پروسس. 7 سیکنډه مخکې پروسس کې دي او اوس به راشي. یو څو ریفریش ورکوم نو ډېر زر راځي، وخت ډېر نه نیسي. دلته کتلی هم شئ، ګوره کنفرم کې دي، اوس راځي را روان دي، تر اوسه را رسېدلي نه دي او کنفرم کې دي، کنفرم کېږي او اوس به په خیر سره را ورسېږي. نو دا ته زه یو ریفریش بل هم ورکوم. ګورئ دا پیسې ما ته ورسېدې او ډېر ښایسته طریقه باندې ګورئ دلته مسیج ما ته راغی چې ما ته خپلې پیسې ورسېدې. نو خوږو ملګرو دغه ویډیو وه په دې هیله چې